د بانکنوټ وضعیت بالکل فاجعه بار دی. که 3-4 کاله اټکل کو راتلونکی او دغسې ډول اجازه نه وي چې دا پیسې د چاپ سي، د بازارونو وضعیت څه ډول کیدای سي د خلکو؟ باید په افغانستان کې یو نورمال حکومت راسي. د افغانستان د اقتصاد آینده د اقتصاد د افغانستان ډیره تیاره وینم. د امریکا د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې د امریکا مرستو ته د طالبانو له لاسرسي مخنیوی وکړي. امریکا په جنوري میاشت کې د 90 ورځو لپاره د افغانستان په ګډون د بیاکتنې په هدف د ټولو بهرنیو مرستو د کنګل کولو امر وکړ چې لا هم دغه بندیز ادامه لري. د سیګار شمیرې ښیي چې طالبانو له بیا راتلو د امریکا متحده ایالات د افغانستان خلکو ته تر ټولو ستر مرسته کوونکي وو. په نن مرکه کې د افغانستان کنګل شویو پیسو د مدیریت لپاره د وجهي صندوق مدیره پلاوي غړی او د افغانستان بانک پخوانی مشر انور الحق هادي سره په دې خبرې کوو چې مرستو ته د طالبانو نه لاسرسي په موخه د تصویب شوې لایحې به د کومو مرستو مخنیوی وکړي. اوس مهال له افغانستان سره د امریکا د مرستو کچه څومره ده؟ ښاغلی هادي ستړي مه شئ، خپرونې ته په خیر راغلئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. سیګار وایي د طالبانو له بیا راتلو وروسته امریکا شاوخوا 3.83 میلیارده ډالر افغانستان سره مرسته کړې. تاسې د امریکا د مرستې کچه څومره ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ هم البته په همدغه ارقامو باندې لګیا اوسېږو او هغوی خو ډېر وخت ورباندې تېروي او زه فکر کوم چې د هغوی ارقام بس د دقیق اوسي. لا اقل زه له هغه نه دقیقتر ارقام نه لرم چې ووایم چې 3.8 نه دي، داسې د 2.8 دي. نو په دې اساس باندې کوم شی سیګار ویلی دی او نور منابع څه ده وایي، د فکر کوم په مغه اساس موږ ته هم د منلو وړ دی. او ستاسې ارزونه اوس څومره ده چې د امریکا اوسنۍ مرستې د افغانستان سره څومره دي؟ د مرستو کچه تر کومه بریده ده؟ اوس خو فکر نه کوم افغانستان ته کومکونه د امریکې درول شوي دي. یو زیات مقدار پخوا هم د بایدن د حکومت په وخت کې هم څه ده د ملګرو ملتونو د موسسو لخوا زنده کېده او یو د آخرو یو نیم کالو یا 2 کالو کې څه ده یو اس ای ډي هم مستقیما هلته کومکونه کول. اوس د یو اس ای ډي کومکونه هم تړل شوي دي او د ملګرو ملتونو د مؤسساتو لخوا ځنه هم هغه کومکونه تړل شوي دي. او راپورونه ښیي چې تاثیر یې څه ده د صحت په سکتور باندې او د معارف په سکتور باندې څه ده تقریبا هغه ډېر منفي وو، یعنې فوري احساس شوی دی. یو ګڼ شمېر خلک چې په دغه سکتورونو کې کار کوي او خپل کارونه لاسه ورکړي دي، مثلا کلینیکونه تړل شوي دي، همدغه قسم مکتبونه او امثالو هم دا تړل شوي. نو په دې اساس فعلا خو زما غدا ده چې امریکا کومک بالکل ناچیزه ده. هغه څه کومک چې پخوا کوو هغه درول شوی دی او البته وبګورو چې که وروسته کوم تجدید نظر ورباندې راسي. ښاغلی هادي، ظاهرا خو دغه مرستې تړل شوي دي د ډېرو هیوادونو لپاره، افغانستان هم پکې شامل ده، خو ځینې داسې ریپورټونه یا ځینې داسې شننې شته چې امریکا یو ډول د پردې تر شا له طالبانو سره مرسته کوي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟ هغه مسایل خو بیا ماته نه معلومیږي، دا خو استخباراتي کارونه دي او موږ خو هغه شیان لږ څه معلومات پکې حاصلولی شو چې هغه د عامه خلکو لپاره د عام خلکو لپاره سره اوسیږي، نشر شوي اوسیږي، اعلان شوي اوسیږي. داسې د پردې تر شا کوم کارونه اوسیږي، کوم معاملات اوسیږي، طبعا زه خو معلومات نه لرم، امکان لري ډېر خلک هم څه د معلوماتو نه لري، هغه فقط استخباراتي کړۍ به ورته معلومه اوسیږي. خو زما باور نه راځي چې هغه هم فعلا موجود اوسي. یو شی اوسي پخواني حکومت هم ما اورېدلي وو چې د داعش د موجودیت چې په افغانستان کې داعش موجود دی، د هغوی سره د مقابلې په خاطر یو څه امنیتي کومک له ځینې طالبانو له ځینې عملیاتو سره سره کېده. اما فکر نه کوم چې هغه هم اوس ډېر مطرح اوسېږي. دا کومه لایحه چې د استازو جرګې تصویب کړه، ستاسې په نظر دا په کومو مرستو کې طالبانو ته د نه لاسرسي د مخنیوي خبره کوي؟ اوس خو د افغانستان سره د دوی مرستې هم بندي شوي دي. زه فکر کوم په عملي ساحه کې چندان تاثیر نه لري، ځکه همدغسې مخکې مو وویلې دغه مرستې بندي دي او خپل دغه پروسه دا فقط یو تصمیم و د ولسي جرګې د کانګرس د ولسي جرګې لخوا ځنه ونیول څه. دا د دې لپاره چې
قانوني حیثیت پیدا کړي باید سنا تایید کړي او له سنا نه وروسته رئیس جمهور هم تایید کړي او هغه توشیح کړي. خو بل فرض که دغه دواړه پروسې خلاصې سي او رئیس جمهور دا شی توشیح کړي، بیا هم زه فکر نه کوم چې ډېر زیات فرق به وکړي له اوسني حالت نه. اوس هم کومکونه تړلي دي او هغه وخت کې به هم څه د اوسیږي تړلي اوسیږي الا که چېرته رئیس جمهور د پس 90 ورځو ځینه یو تجدید نظر وکړي او بیرته افغانستان ته ستنې وکړي، په هغه صورت سره کېدای شي رئیس جمهور هېڅ بیا توشیح نه کړي دا قانون او بیا په هغه صورت سره یوازې که په کانګرس کې د سلس د آراو موجود سی بیا کولای شي چې د رئیس جمهور ویتو څخه د ماته کی، اما زه هیڅ باور نه لرم چې دغه سرحد ته به ورسیږي. په دې اساس باندې دا کوم شی چې په مجلس د نمائندګانو کې تیر څه ورځې مخکې دغه په اصطلاح عدم رضایت یا دښمنی د دغه وکیلانو ښکارا کوي په مقابل د حکومت د طالبانو امارت کې. هغه مشرم صدا روشد هغه د طالبانو ډیر مخالف دی او کله کله د مخالفینو سره هم نږدې هغه کوي په اصطلاح همدردي لري ورسره، ولی په عملی ساحه کې زه فکر نه کوم چې ډیر زیات په هغه ولري اثر ولري او هغه هم دا د کومکونه بیا دغه تړي. کچېرې دغه لایحه تر د امریکا تر ولسمشر رسیږي او یا هم امضا کیږي، ستاسو په نظر تاسو ورته یادونه وکړله، فکر کوئ چې دغه کومه موده چې د کومکونو د ځنډېدو لپاره د امریکا ولسمشر ټاکلې وه چې له هغې نه خو ډېره موده د 3 میاشتې نورې هم تېرې شوې، 6 میاشتې تقریبا پوره شوې، یعنی فکر کوئ چې دغه ځنډېدل به لا پسې اوږدمهاله سي؟ ولا زه فکر کوم چې و دا لوګمحاله کیږي. برداشت حکومت طرز دید د حکومت د امریکا په دغه ډول دی چې دغه سې کومکونو سره چندان علاقمند نه دی او د افغانستان سره خو په اوله دوره کې هم دا حکومت خپل بیا علاقه کې ښودلې وه، متاسفانه بل حکومت هم څه د بیا علاقه ور سره، اما زه فکر کوم چې احتمال د دې چې نه کومک له افغانستان سره په دې دوره کې دوام وکړي، که دا قانون تیر سي او که قانون تیر نسي. تر اوسه پورې په پالیسي باندې روان دي، پالیسي چې هغه د اجرایي قوې هغه ده په صلاحیت ده، خو په هغه اساس باندې دوی روان دي او پیسې درولي دي. اما که دا قانون تیر نسي امکان لري مغه پالیسي دوام وکړي او که تغییر هم پکې راسي ممکن ډیر کم تغییر پکې راسي. هغه کومکونه چې پخوا کېدل د کال 3 میلیارډ او 4 میلیارډ ډالر په مختلفو ساحو ته، زه فکر کوم چې هغه به نور هغه نه اوسیږي، یعنی بیرته به هغه حالت ته موږ لاړ نشو. که د افغانستان په څېر هېواد چې دا اوس هم له اقتصادي بحران سره مخ دی او همدا اوس هم خلک له لوږې شکایت لري هلته او شمېرې هم همدا ښیي چې وضعیت په افغانستان کې ورځ تر بلې خرابېږي، که دغه کومکونه هم ودرېږي وضعیت کومې خواته تللی شي؟ خراب، ډېر خراب. زه آینده اقتصاد د افغانستان د اقتصاد آینده د اقتصاد د افغانستان ډېره تیاره وینم. خپله اول خو دغه وخت نه چې ډاکټر صاحب غني حکومت سقوط وکړ نو دغه وخت تقریبا 28% زمونږ په ملي عاید کې کم وخت راغی، یعنی ملي تولید کې او سرمایه گذاری نشته، نه داخلي سرمایه گذاری شته او نه خارجي سرمایه گذاری شته. چین وایي چې چین علاقمند ده مګر چین تر اوسه پورې په عمل کې سرمایه گذاری نه ده کړې. هغه د عینکو مس قرارداد هم چې تقریبا 14 کاله مخکې وکړ هغه هم سرته نه دی رسولی، د هغو قرارداد یو بل قرارداد د تیلو په شمال کې کړی و هغه هم همدغسې کیفیتي هغه و ښه نه و. نو خارجي سرمایه ګزاري چې ده ډېره کمه ده، منبع د عاید د حکومت لپاره هم نشته ده او غیر د زراعت نه بل شی نشته ده او زراعت دا ټول 40 میلیونه خلک چې د په زراعت باندې نه هغه کېږي اکتفا نه کوي. موږ د زارعینو شمېر تعداد تقریبا 50% ته راکم شوی و او دغه نور سکتورونه چې د قوي شوي وو. اوس د خدماتو سکتور چې په د جمهوریت په وخت کې تقریبا 15-16% خلکو په خدماتو کې څه کار کوو هغه ډېر ضعیف شوی دی
تولید خو هم څه د کم دی. نو زه آینده د اقتصاد د افغانستان ښه نه وینم. موږ ډېر متکي په معادنو باندې هغه وو. موږ پیشګویي د جمهوریت په وخت کې دا وه چې اوس باید د کال 4 میلیارډ ډالر موږ حکومت ته د معادن عواید څه ده وایي. په داسې حال کې چې امکان لري اوس موږ د 1.5 میلیون ډالر نه زیاتره عواید ونه لرو له معادن. هغه هم ډېر واړه معادن دي او د غټ معادن مهم معادن په دغه برخه کې خو طالبان تل دا وایي چې ډېر علاقمند هم روسیه هم چین هم نور هیوادونه په دې کې لیواله دي چې هلته پانګونه وکړي په معادنو کې. ولې تاسې ورته ناهیلي یاستئ؟ ځکه چې یو خبرې دي یو عمل ده. تر اوسه پورې داسې یو قرارداد چې هغه هم زماني قید ولري چې په دغه وخت کې به دغه کار شروع کېږي، په دغه وخت کې به تولید کېږي او دا تولید به شي چېرته پسې د ځي، چېرته پسې د خرڅېږي، دغسې هغه نشته ده. دا خو هغه د قصد خبره ده، نیت خبره ده. موږ نیت لرو چې دلته سرمایه ګذاري وکړو، اما نیت خو عملی هغه نه دی چې رښتیا هم څه دی. زه فکر نه کوم چې محیط د سرمایه ګذاري لپاره افغانستان کې ښه نه دی. سرمایه گذار احساس مسئولیت نه کوي چې سرمایه مسئله وسیږي، مسؤونه وسیږي. حکومت ته داسې هغه نشي ویل کېږي چې حکومت په هر ساحه کې په قانون باندې متکی او هغه وسیږي، حکومت وسیږي. طویل المدت لوی سرمایه گذاری، طویل المدت سیاسی استقرار او امنیتی استقرار ته ضرورت لري. امنیتی استقرار خو یو څه وسته ده، اما دا هم په طویل المدت کې مطمئن نه ده، ولی سیاسي استقرار خو هیڅ هغه نه لري، یعنی اطمیناني نه دی. نو په دې اساس باندې خارجي کمپنیګانې ممکن حاضر نشي او داخلي خو موږ دومره سرمایه نه لرو. یوازې عزیزي صاحب وایي چې زه 10 میلیارډ ډالر سرمایه کوم، خو هغه هم تر اوسه پورې د خبرو په چوکاټ کې ده. که 10 میلیارډ د سرمایه ګذاري ډېر کار کېږي، ډېر ورباندې څه کېږي او که دی وکولی شي چې دغه د خلیج نه راولي. بله خبره دا ده چې په دغه اوسني حالت کې چون خلک پوهېږي چې نور سرمایه ګذاران تقاضا کمه ده ورته، نو په دې اساس باندې هغوی امکان لري خپل زموږ متاع په ډېر ارزانه قیمت څه ده وغواړي چې هغه هم موږ ته بیا څه هغه لري، نقص لري. موږ وایو چې که د دنیا د قیمت نه لږ څه کم وسیږي، 15-10% کم وسي، دومره بد تاثیر نه لري. ولې که زموږ معادن په 10% او 10% او 40% قیمت باندې اخیستل کېږي، دا خو ملت ته د ډېر ضرر کوي. او زه باید دا خبره سیاسي ده وبهیږم چې باید په افغانستان کې یو نورمال حکومت راسي. اوسنی حکومت چې دنیا کې پیژندل شوی نه دی، دا نورمال شکل نه لري او تر څو چې نورمال حالت رانسي، طویل مدت سرمایه گذاري به سخته وګرځېږي. بې طویل مدت سرمایه گذاري نه اقتصاد ډېر بد حالت به ولري او اقتصاد څه بد حالت ولري، خلک به څه د ورسره بد حالت ولري. همدا اوس موږ د خلکو بد اقتصادي حالت څه ده په سترګو وینو. ښاغلی هادي، په ټوله کې د دغو بندیزونو کې چې په افغانستان باندې ورځ تر بلې هغه کومکونه بند سول د طالبانو له بیرته راتلو نه، د طالبانو پالیسي او په خپله هغه شکایتونه چې د دوی له لاسوهنې کېدل، دې څومره رول درلود چې دغه مرستې ورځ تر بلې کمې شي؟ زه فکر کوم دا زیات هغه منشا د دغه مرستو د کموالو سیاسي ده، نه داسې څومره طالبان پکې هغه ګوتې وهي. امکان لري یو څه دغه هم وسیږي، اما اصلا دا قسم نظام دنیا ورسره جوړ نه دی. او یو دنیا ګرچې چېرته ډېر هغه ستدي ممالک ستدي چې هلته حکومت خپلو خلکو ته جوابګو نه دی. ولې په افغانستان کې د دنیا اصرار دا ده چې باید جوابګویي وسیږي، باید یو قانون اساسي وسیږي، یو نور قوانین وسیږي، باید دا په انفرادي تصامیمو باندې متکی نه وسیږي چې هر څوک یو فتوا ورکړي او د فتوا پر اساس باندې هغه وسي. هلته باید مشخص قانون موجود وسیږي چې په هغه اساس باندې دا په مخ لاړ شي. نو کېدای شي چې د طالبانو لاسوهنه او لاسوهنه امکان لري دا نور رژیمونه هم څه د کوي یو اندازې پورې، ولې نه په اساس کې دغه کیفیت د نظام سره دنیا هغه نه دی راضي نه دی او خپل افغانان هم ډېر راضي نه دي متاسفانه.
ښاغلی هادي تاسې د افغانستان د اقتصاد راتلونکي ته اشاره وکړه چې او ښه مو یاد نه کړ چې شاید چې راتلونکي به ښه نه وي. طالبان تل ادعا کوي، دوی وایي چې د مالي سیستم د خلکو نه د مالي د اخیستلو سیستم یې سم کړی دی، افغانۍ په ثبات کې ده، او دوی هڅه کوي چې حتی د وارداتو لپاره بدیلې لارې پیدا کړي. یعنی په ټوله کې یو روښانه تصویر تل په خپلو مرکو کې د طالبان چارواکي خلکو ته ورکوي. دغه دلایل چې دوی راوړي دا څومره دغه که په تېره د افغانۍ ثبات ویل چې د دوی نه راتګ نه وروسته افغانۍ تل په ثبات کې پاتې شوې ده. هر حکومت کوشش کوي چې خپل پالیسی ته یو مثبت هغه ورکړي، شکل ورته ورکړي. او زه تعجب نه کوم چې د طالبانو مامورین هم دا کار به کوي، حتما یې څه کوي، نور حکومتونه هم کوي، دوی به څه هم کوي. خو واقعیت بل شی دی، واقعیت بل شی دی. نه زموږ تجارت ښه دی، موږ مال په دنیا کې قیمته دی، موږ د شی نسو جوړولی چې هغه له دنیا سره رقابت وکړو، که په داخل کې هم جوړ کړو قیمت راته تمامېږي. زموږ صادرات فقط هم دغه 2-3 ممالکو ته څه ځي، پاکستان ده، هندوستان باندې مستغل شوی، اوس امکان لري نه پوهېږم چې اسیا مرکزي ته کوم شی کېږي که نه، ایران ته خو څه ډېر کم ځي. ښه موږ یوازینی شی څه واردات دي، یعنی واردات زیات دي څه د دې هغه نه. دغه تېر کال 10.5 میلیارډ ډالر موږ واردات څه دغه درلودل، دا صادرات موږ څه د مثلا 2 میلیارډ ډالر ته ونه رسېدل. نو داسې ډېر ښه هغه زه نه وینم. آینده د هغه کنې آینده وایي چې آینده ډېره ښه ده، ځکه اوس ښه ده. باید څه ده ښکاره شي چې زموږ ملي تولیدات څومره زیات شوي دي. د تېر کال کې بانک جهاني وویل چې 2.5% زیات شول، چې یو مثبت خبر و. ولې د سږ کال او راتلونکي کال لپاره یې مطلق رکود پیش بیني کړی دی. د بانک جهاني هغه هم څه د مثبت نه ده په دې ارتباط باندې. د افغانۍ استقرار یو لوی دلیل یې همدا پیسې وې چې خارجي پیسې چې د ملل متحد له لارې چې تللې دا هم پکې و. یو بل لوی خبره دا ده چې دولت د تېرو څو کلو کې نوې پیسې نه دي چاپ کړي. وخت چې پیسې نوې چاپ نه سي، طبعا هغه موجوده پیسې ارزښت د زیاتېږي. افغانستان پیسې زه چې کله په بانک مرکزي کې وم، افغانستان بانک کې زه چې د بانک نه تللم، موږ 3 میلیارډه افغانۍ په چلند کې وې. وخت چې د ډاکټر صاحب غني حکومت سقوط کوو، 293 میلیارډه افغانۍ سره په سقوط کې وې. د ډاکټر صاحب غني د جمهوریت په وخت کې په پیسو مقدار په بازار کې زیات څه، هماغه یو عمده دلیل دا و چې پیسې خپل هغه له لاسه ورکړي، ارزښت له لاسه ورکړي. د دوی په وخت کې پیسه کمه سوې ده، طالبانو په وخت کې، ځکه زاړه نوټونه له چلن نه وتي دي، نوې نوټونه نه دي راغلي. دغه 10 میلیارډه یوازې له دنه راغلي دي، د پولنډ کې څه ده چاپ سوي، مګر 10 میلیارډه د 3-4 کلو لپاره دا ډېر وړوکی مقدار دی چې هغه د په افغانۍ د سره د استقرار سره یو څه هغه کوي، کومک کوي. خدای دوی کسې همداسې پاتې سي، اما نور مثبت شیان نه لري. دغه افغانۍ ښاغلی هادي په کوم شرایطو باندې په پولنډ کې چاپ سولې، او اوس مهال د افغانۍ د چاپ لپاره هغه شرایط شته چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان لپاره د افغانۍ چاپ شي؟ نه، په هغه وخت کې زه فکر کوم چې د امریکې حکومت موافقه کړې وه چې دغه بانکي معامله وسي، یعنی د افغانستان بانک کوم پیسې چې د دغه قرارداد د اجرا لپاره پولنډ ته لیږلې، هغه اجازه وسوله چې له بانکي سیستم نه تېرې سي، غیر د هغه ځای نه سوی تېرېدلی. زما برداشت دا ده، 100% کې مطمئن نه یم چې هغه قرارداد چې دوی په فرانسې کې کړی ده چې د 100 میلیونه افغانۍ د چاپ لپاره دی، هغه قرارداد اجازه تر اوسه پورې نه ده تېره سوې چې د هغه لپاره بانکي سیستم له لارې نه پیسې ورته ورکړل شي. نو په مغه اساس دی چې او دا به زه فکر کوم چې دا به یو بحران باندې بدل شي. دا اولین ځل ده د امان الله خان د وخت نه را په دې خوا چې د امان الله خان په وخت کې موږ چاپ د بانکنوټ څه شروع کړی ده. اولین ځل ده چې یو حکومت د افغانستان نشي کولی په خپله خوښه څه ده هغه چاپ کړي، بانکنوټ څه ده چاپ کړي، ځکه چې پخوا به دایم په خارج کې ورته چاپېدل، او اوس هغه یعنی حتی د کمونیستانو په وخت کې اجازه وه چې د باندې چاپ شي، روسیې کې چاپېدل. اما اوس جرمني کې موږ چاپ کړي دي، په فرانسې کې چاپېږي، انګلستان کې هم ډېر وخت چاپول. اوس هغوی ته اجازه نشته ده چې
بې د دغه بین المللي اجازې نه دغه بانکنوټونه چاپ کړي، نو دا به یو نوی بحران وسیږي چې حکومت نسي کولای خپل پیسې چاپ کړي. یعنی د افغانستان بازارونه دقیق نه وسیږي، کله چې زما معلومات دقیق نه وسیږي، اما هڅه وهم که شرایط هم دغسې ځکه په دې تړاو باندې هغه ډول ریپورټونه نشته. دا وروستیو کې هماغه ریپورټ لکه څنګه چې تاسې معلومات ورکړل چې څو میلیارده افغانۍ چاپ شوې وه چې ولېږل سوې چې مخکې اجازه ورکړې شوې وه. د افغانیو د زړښت شکایت تل شته د افغانستان په بازارونو کې، او خلک تل شکایت کوي له دې نه. یعنې که 3-4 کاله اټکل کړو راتلونکی او دغسې ډول اجازه نه وي چې دا پیسې دې چاپ سي، د بازارونو وضعیت څه ډول کیدای سي د خلکو؟ د بانکنوټ وضعیت بالکل فاجعه بار دی. منګه چې اول دغه پیسې چاپ کړې چې زما په وخت کې چاپ سولې، هغه 3 صفرونه زما په وخت کې لرې سول، او نوي پیسې چې دا چاپ سولې له یو جرمني کمپنۍ سره مو څه هغه وکړه. په دغه وخت کې د ښه کیفیت نوټونه هغه قیمته چاپي. موږ د 1500 او د زرګونو لپاره نسبتا ښه کیفیت کاغذ مو ورته هغه قیمته وو. دا یو ګونو په هغه وخت کې یو ګون لوټم وو، یو ګونو 2 5 10 20 50 دیو لپاره مو دا د ټیټ کیفیت هغه ځکه ډیر مقدار مو د چاپول چې درته ډیر قیمت هغه نسی تمام نسی. په هغه وخت کې قرار وو چې دغه یو ګونو 2 ګونو 5 ګون دغه د 3 نه تر 15 کالو پورې د نور زیاتر په چلن کې ونه وسیږي، زړیږي کنه، او دغه 1500 زرګون داسې ده د 15 کالو نه تر واته نهایت 10 کالو پورې سيږي. موږ تر اوسه پورې هغه لسګونونه چې په وخت ما په وخت کې چاپ شوي وو تر اوسه پورې سره هم په هغې کې سته دي، په چلن کې سته سته دي. نو دا حالت دی بانکنوټ، او یو وظیفه د بانک مرکزي هم دا ده چې خپل بانکنوټ مواظبت وکړي چې ډېر زوړ نه وسیږي، قابل د استفادې وسیږي. امکان لري ځینې خلک نور دا بانکنوټ دومره ضعیف شوی وسیږي، دومره سریښې ورباندې ویلی چې نور بالکل اخوا یا چولای وسیږي. نو دغه به یو مشکل چې د وسی د آینده د افغانستان لپاره. او زما غدا ده خدای دې وکړي چې دا نورمال حالت، نورمال دولت، نورمال دولتي مؤسسات فعالیت چې وکړي. افغانستان بانک په دنیا کې بیرته په نورمال ډول خپل روابط سره هغه کې برقرار کړي چې موږ دغه جنجالو زنده سره تاسو اوسو. غیر دغه ځنه هر ورځ یو نوې جنجال دی. مننه. ښاغلی هدي، که د افغانستان د کنګل شویو پیسو په تړاو راته ووایې، هغه افغان صندوق چې تقریبا د 3.5 میلیارده ډالرو پیسې هلته انتقال شوي دي، دغو پیسو تر دې دمه پورې څومره ګټه کړې ده؟ دقیق نه، اما تقریبا 500 میلیونه ډالر ګټه د مغه وخت نه چې دا 3.5 میلیارده ډالر بیل شوي دي د بانک مرکزي د امریکا نه، او موږ ته راکړل شوي دي تقریبا په حدود څه کم 500 میلیونه ډالر څه د ګټه شوی دی. یعنې زموږ سرمایه هغه وخت کې 3.5 میلیارده وه، اوس تقریبا 4 میلیارده ته رسېده. د پوره 4 میلیارده نه ده، خو امکان لري په ځکه موږ خو د ګټې حساب څه ده هره ورځ را سره نه وي، خو هر 2 میاشتې بعد څه ده موږ هغه اخلو، څه د حساب اخلو چې په کوم اندازې ده. نو اوس هغه ګټه ښه ګټه یې کړې ده، تقریبا 500 میلیونه ته رسېدلې ده، او سرمایه مو تقریبا 4 میلیارده ته رسېدلې ده ډالر. د دغه صندوق د پیسو په تړاو باندې ښاغلی هدي ډېر معلومات نشته. که یو څه معلومات تاسې زموږ لیدونکو سره شریک کړئ چې دغه پیسې په کوم ځای کې یعنې په دو پیسو کار کیږي، او دغه ګټه له کوم طریقه بیرته دغه پیسو ته اضافه کیږي؟ که دا پیسې زموږ له بانک فار انټرنیشنل سیټلمنټ سره ده، هغه یو د سویس کې مرکزیت لري. دا اکثرا مرکزی بانکونه د دنیا تقریبا بانک جهانی خو لږ ذره نومې فرق لري، خو هغه د مرکزی بانکونو بانک ورته ویل کېدلی شي چې یعنې اکثرا مرکزی بانکونه یو مقدار سرمایه له هغوی سره څه ده اوسېږي معلومه. نو زموږ سرمایه له هغوی سره ده، هغوی په اصطلاح دا چلوي موږ ته، او دغه ځینې ګټه راځي، او د ګټې هغه موږ ته راکوي، محصول سره راکوي. البته موږ کولی شو چې د کوم مقدار ګټه چې اوس ده له دې نه زیاتره ګټه واخلو، خو هغه بیا خطرات هم لري. مثلا که دا سرمایه ګزاري په اسهامو کې څه ده وشي،
هغه ګټه زیاته ده. ولې هم لیدل چې یو څو موده مخکې کله چې رئیس جمهور ټرمپ دا د تعرفې جنګ چې شروع کړ اسهام تقریبا 40% خپل ارزښت لاس ورکړ. موږ نه غوښته چې دغه یو خطر سره مواجه سو بیا ټول خلک بم څه د ممکن ورته هغه نه وسیږي په نه وسیږي د مالی منیجمنت په حصہ کې معلوماتونه لري بیا څه د سوی قصد سوی ځان منځ راځي نو په هغه حساب باندې دا ډیر مسؤل سرمایه گذاری ده د بی آی اس بانک فور انټرنیشنل سیټلمنت لارې زده کیږي هغه مدیریت کې کوي او ګټه سره طبعا د صندوق راځي. کله چې په عامه باندې وایو چې د دغه پیسو ګټه اوس مهال مستقیما د افغانستان خلکو ته شته فعلا خو موږ د مصرف نه د کړی چې زه وایم د یو پروژه باندې چې هغه د افغانستان خلکو لپاره کوم ګټه ولري خو دا چې ذخیره کیږي او بل اخر د افغانستان ذخایر دي او خدای دې وکړي حالات زر نورمال سي چې دغه پیسې بیرته بانک مرکزی ته سره ټول انتقال سي نو په صورت سره د افغانستان د خلکو په ګټه ده هر څومره چې د ګټه ډیریږي هغه سرمایه د افغانستان د خلکو لپاره ده. ولی منګه د یو پروژه باندې فعلا مصرف نه دی کړی چې هغه په اصطلاح خلکو ته هغه وکي ګټه ورسي. مثلا وخت ما پیشنهاد کړی و چې عراق کې زلزلہ و ما فکر کوم چې موږ باید د زلزلې چې اسیب ورسېدل دي خلکو چې زلزلې کې اثر هغه سره کوم یا پیشنهاد کړی و چې د مهاجر سي اوس بیرته پاکستان او ایران نه سره راځي شمیر ډیر زیات ته حکومت هم توانمندي نه لري بین المللي مؤسسات هم سره نه لري کېدای چې موږ یو اندازه پورې سره کومک وکړو ټول مشکل خو نه سو حل ولای خو لاقل یو اندازه پورې سره کومک سره وکړو او امثالهم د داسې یا مثلا وخت کې برق قرار سقط سي ځکه چې حکومت امارات پیسې نه ورکړي یا یو څو مده مخکې بانک اسیوي ویل چې موږ نور هغه کومکونه ممکن ونسو کولای بشري کومکونه افغانستان څخه هغه د کار کال تقریبا 200 میلیون ډالر دي کچېرته تاسو هغه هرڅه موږ په تاسو باندې کار راترانه کوي موږ آمادګي وخدله خو امارات موږ نه خواهش ونه بیا دوی خپل پیسې پیدا کړې او غوته سره ورکړې او موافقه ته ورسېدل سره نو د یو مصرف موږ نه ده کړی چې زه وایم په دغه ساحه کې موږ مصرف کو چې خلکو ته وبو ورسیږي یا دغه ساحه کې مصرف کو اولی اغسطه ده ذخیره مو زیاته شوې ده قادرینی میلیارډ او تقریبا 4 میلیارډ ده او د افغانستان د خلکو پیسې دي زما پاتې ده. خغله هدي تاسو دغه وخت خبره کوي چې لکه په هرات کې د زلزلې مسله مو یاد کړه همدارنګه د کډوالو مسله چې د طالبانو لپاره بیا وروسته بخي په یو بحران باندې بدله شوی تر دا اوسه پورې هم په زورګونه کډوال هر ورځ افغانستان ته راځي دغه ستاسو وړاندیزونه مو چاته مو وکړل ولې ونه منل سول دلته خو په دې لپاره چې یو هغه صورت ونیسي تادیات صورت ونیسي دا بورډ اف ټرسټیز یا بورډ دی هیئت معتمدین باید په دې موافقه وکړي دي چې 4 نفر دي یو زېما یو بل افغان ده او یو د امریکای د مالی وزارت معین ده او یو بلم د سوئیس د حکومت عالی رتبه مامور ده اخزه نو دا 4 نفر باید موافقه وکړي که چیرته یو نفر موافقه ونه کوي هغه نه کیږي خاص ما پیشنهاد یو څه ومنل خصوصا د زلزلې او د مهاجرو پیسې کې ولی هغه وخت چې دا کومک د ملل متحد لاري نه وکي اما ملل متحد مصرف بیا زور سره ډیر آرام نه و ما ځکه چې هغه ډیر مصارف په خپل اداري کارو باندې سره کوي او دا خو د بانک پیسې دي او د بانک پیسې زبر اداري مصارف دي ملل متحد زراجینو موږ وخت چې یو میکانیزم پیدا شي چې په اصطلاح دغه پیسو تاثیر څه زیات وسی یعنی په ځای دې چې یو لک خلکو سره کومک وسی چې وکولای سو په داسې کم مصرف شي باندې چې یو نیم لک خلکو پورې کومک سره وکړي خو هغه ونه سو کېدل یعنی موافقت ونه سو رسیدلای دغه څه هغه ستدي پروژې ستدي امید سي پاینده کې په ځینو پروژو باندې ډېر مهم وسی موافقه وسی
په داسې اوس مهال په داسې لارښوونو باندې لکه د خپل د بورډ سره په دې باندې کار کوئ چې یو ډول دې ته قانع سي چې دغه د افغانستان د خلکو خپلې پیسې چې دي او په دغسې بحراني وضعیت کې چې هره لحظه ډېر شمېر خلک مرستو ته اړتیا لري دوی سره د خپلو پیسو نه مرسته وستي ځکه دا تاسې چې کوم وړاندیزونه کړي وو خو هغه مهال و چې امریکا حکومت هم خپله مرستې کولې د دوی پروژو مرستې کولې او ملګرو ملتونو سازمان خو له پخوا اوس هم شته دی چې هلته مرستې کوي ما وویلې باید 4 نفره موافقه وکړي او هغه چې که یو نفر موافقه ونه کړي نه کېږي د حق د ویتو لري په هغه کې البته دا پیسې د عمومي کومکونو لپاره هېڅ کفایت نه کوي د بشري کومکونو لپاره دا کفایت نه کوي داسې ځینې خاص هغه مثلا هرات کې یو زلزله دا دوامدار یو هغه نه دی یو مشکل نه دی نو په هغه صورت سره دغسې یو قسم پروژې سره کېدی سي اما غیر خود ضرورت د افغانستان د خلکو ضرورت فوق العاده زیات دي خصوصا په اوسني بد اقتصادي حالت کې دا پیسې څه دي لاس چنده نور مرتکب دي سي رښتیا د مشکلات سره حل سي ولې موږ باید څه د بانک مرکزی سرمایه ده هغه باید څه په جدیت سره وساتو امیدوار یو سي وخت به ضرب سره حالت نورمال سي او بانک مرکزی په خپل سرمایه ولري سي په اساس باندې بیا کار وکړي ډیره مننه کور مو ودانه حد صاحب چې زموږ بلنه مو منله سلامت اوسئ تشکر تاسو سلامت اوسئ